ښاریان د زړو بانکنوټونو له ډیرښت څخه شکایت کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي، صرافان، دکانداران، موټر چلوونکي او د توکو پلورونکي د زړو بانکنوټونو له ډیروالي څخه شکایت کوي او وايي د ورځني راکړې ورکړې پر مهال د دغو پیسو کارولو له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وايي ټول بانکنوټونه زاړه سوي، خو د نورو په پرتله لسیان، شلیان، پنځوسیان او سدیان دومره زاړه سوي چې اصلا د کارولو وړ نه دي. دغه زموږ ستاسو د افغانستان پیسې چې دي بیخي د ډېر وخت پیسې دي او تقریبا ډېر وخت چې هم کېږي او بیخي زړې سوي دي او یو زموږ ستاسو خلک ډېر بېچاچي ورسره کوي. او بله خبره دا ده، دا مو د حکومت څخه غوښتنه چې دا زړې ټولې سي او ښار ته یا بازار ته یا بانکو ته نوي پیسې وړاندې کړي چې دا ښاریان هم ځینې خوشحاله سي. او دغه پیسې تقریبا یعنې حتی موږ ته داسې په شرمېږو بیخي زړې دي، نه په بټوه کې څه میږدول کېږي، نه په جیب کې ږدول کېږي او بیخي داسې ټوک ټوک پیسې دي. زاړه بنګلوټونه باید د بازار څخه ټول سي، نوي بنګلوټونه بازار ته وړاندې سي، په دې خاطر چې دا کله ناکله دوکاندارانو ته مشکلات جوړوي او ګراک ترمنځ هم څه نه څه مشکلات جوړوي. ګرد څرې یا دولمبری یا یو پلایي یو پلایاني. له دې سره سم د کندهار د صرافانو ټولنه وایي ډېری کوچني بانکنوټونه زاړه سوي او په وینا یې دغه وضعیت صرافان له ستونزو سره مخ کړي دي. دلته خو چې دغه ته یې وروړه دا بینګو ته چې دا لوشیي دا په ډېر تکلیف را لوشیږي او دا یو لمبر نه جو دا سره سم یې کوو باره سړی به ستا وروسته چېرې کړي هم 2000 او 3000 نه لوشیږي بر خلک نه په ستن کړي. نو دغه لامل دی چې دغه زاړه لوټونه په بازار کې ډېر دي. غوښتنه مو دا چې نه کړي یو شعبې یو شی موږ ته ډېرې کړي، موږ بس اسانه کار زموږ غیر وچلی چې موږ پار ګاډي ورسو 10 کې 6 کې زموږ کار اخلاص کې زړې وړ نه وي موږ په مقابل کې. موږ غواړو چې د زاړه نوټونه په مارکیټونو کې او په ټولو ښارونو کې ختم شي. نو که چیرې خدمتونه غواړي نو بانکونه باید موږ ته واضح اصول وړاندې کړي چې په هغه اصولو موږ سره ولاړ شو. بل خوا به یو شمېر اوسیدونکي وایي نوي چاپ سوي افغانۍ تر اوسه د خلکو په واک کې نه دي ورکړل سوي او په بانکونو او صرافیو کې هم دوی ته زاړه بانکنوټونه نه ورکول کېږي. ښاریان د افغانستان بانک غواړي چې نوي چاپ سوي بانکنوټونه بازار ته راوباسي. د افغانۍ ارزښت ته که وګورو نن سبا د افغانۍ ارزښت په دې خاطر کم سوی دی که چېرته موږ وګورو په جیبو کې افغانۍ راسره یې 10 کوته مور کړي، که په کورو کې راسره یې باره تر تسانو شمو لاندې کړي. نو دا زموږ یو ملي هویت دی، د دې باید ساتنه وشي. که په جیب کې مثال یو بټوه رقم د شویو پیدا کړو شاواره پکې کښېږدو او که په کورو کې راسره نو که سم خوندي ځای کښېږدو د ملي هویت دی زموږ دپاره ارزښتناکه شی دی تر څو نور هم ارزښت پیدا کړي لکه څنګه چې اوس پیدا کړی دی. باید چې د افغانۍ د ساتلو دپاره دا رقم وکړو چې یو بټوه د ځان سره وګرځوو یا په دوکان کې یو داسې ځای ورته جوړ کړو تر څو افغانۍ هلته په خوندي ډول باندې ساتل سوي وي او کوم ضرر ورته ونه رسېږي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ملت چاغ راډیو ته ویلي افغانستان بانک په تیر یو کال کې 4.1 میلیارډ افغانیو په ارزښت زاړه بانکنوټونه سوځلي دي او دا پروسه روانه ده. نوري وایي ټول هیوادوال کولی سي خپل زاړه بانکنوټونه د افغانستان بانک او سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته وروړي او نوي بانکنوټونه ترلاسه کړي. افغانستان بانک په تیر یو کال کې څه باندې 4.1 میلیارډ افغانیو په ارزښت مندرس بانکنوټونه سوځولي او له ګردښت څخه یې ایستلي دي. په ټول هیواد کې د مندرسو بانکنوټونو د راټولونې پروسه روانه ده او دا یوه دوامداره پروسه ده. هغه درانه هیوادوال چې مندرس بانکنوټونه ولري دوی کولی شي چې د افغانستان بانک او د سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره خپل مندرس بانکنوټونه په نویو او سالمو بانکنوټونو بدل کړي. دوی ترڅنګ بیا اقتصادي کارپوهان وایي د زړو بانکنوټونو ډیرښت اقتصاد ته ضربه رسوي. دوی له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې د بانکنوټونو د ساتنې لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي تر څو د وخت څخه مخکې زاړه نه سي. چیرې افغانۍ د خپلې تقاضا څخه اضافه بازار ته عرضه کېږي نو دا په دې معنا سره چې زیاته عرضه به د پیسو په برخه کې ایجاد سوي او زیاته عرضه بیا پر قیمتونو نسبت هغه اول حالت ته منفي تاثیر کوي. قیمتونه لوړوي، انفلاسیون ایجادوي او لوړ انفلاسیون یا لوړ قیمتونه باعث دې کېږي چې پیسه بې ارزښته کړي. نو دا هم خپله یو ډول تاثیر دی چې د انفلاسیون په نامه سره یادېږي. انفلاسیون بیا مستقیما پر اقتصادي وده او د وخت په تېرېدو سره پر نورو متحولینو د اقتصاد تاثیر کولی شي. نو ځکه مهمه ده چې د خپلې معادلې سره سم پیسه و بازار ته عرضه شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان بانک سرپرست رئیس ملا هدایت الله بدري د رسنیو سره په یوې غونډې کې ویلي وه چې د افغانستان بانک وکولی سول چې د بندیزونو سره نوي بانکنوټونه چاپ او بازار ته وړاندې کړي او زاړه بانکنوټونه ټولوي.